سلامونه. کله چې موږ تاسو غواړو چې معلومات چاته ولیږو، مثلا یو کس ته دا ټلیفون کوي دې کس ته، کله چې د ده غږ له یو مرحلې نه تېرېږي او تر ده پورې رسېږي، دې ته چې وایي، دې ته وایي ټرانزمیشن، یعنې انتقالات د معلوماتو. مثلا یو کمپیوټر ده، دې کې فایلونه دي او د ایمیل له طریق نه یې دغه کس ته لیږي. دا که په کیبل وي او که په انټرنیټ وي، که په فایبر وي، که په هر څه باندې وي، خو دا دلته انتقالېږي. دې ته هم وایي ټرانزمیشن. که یو کس وي او هغه د مخابرې له لارې نه بل کس سره په مخابره باندې څه کوي، خبرې کوي، دا غږ چې دلته انتقالېږي دې ته هم څه وایي، ټرانزمیشن. داسې ډېر نور مثالونه لري. کوم عمومي یا عمده حالتونه دي؟ اول راځمه دې ته چې دا موډ خپله تعریف شي. موډ MODE، موډ یعنې حالت. موږ تاسو عموما درې حالت لرو. یو ته وایي سمپلیکس، د همدې موډ تر هغه لاندې، تر عنوان لاندې. دویم ته وایي هاف ډوپلیکس، او دریم ته وایي فول ډوپلیکس. فول ډوپلیکس. اوس خو موږ تاسې دا درې کلمات د کمپیوټر ساینس دي او د نیټورک د برخې دي. د دې لپاره چې راته اسانه شي نو راځم دې ته تشریح ته یا ایکسپلینیشن ته. سمپلیکس یو طرفه حالت. هاف ډوپلیکس یا وخت دو طرفه. څه مطلب؟ مثلا یو کس که یو میسج لیږي، تر هغو به ماتل کوي چې دا ولیږل شي، بیا به بل کس بیرته میسج رالیږی شي. په سیملټینیسلی یعنې همزمان دا کار نشي کېدلی. یو به خامخا انتظار کوي او بل ته تر څو پورې چې د هغه معلومات ورسېږي بیا به دا بل بیا شروع کوي. بل د فول ډوپلیکس. فول ډوپلیکس کې څه کېږي چې دا همزمان یعنې هممهاله، همزمان دو طرفه، یعنې په یو وخت باندې دوه نفره هم کولی شي معلومات ترلاسه کړي او هم یې ولیږي. دې کې کوم هغه نه لري، مشکل نه لري. اوس راځم د دې هغه ته چې لږ نور هم روښانه شي. مثال، ژوندی مثال ورکول شي، داسې راځي. فرض که دغه د ټرانزمیشن یو حالت ده، یا به په باینري کې وي، یا که مثلا په انټرنیټ کیبل کې لیکي، هغه څه کوي، هغه باینري هغه ته اوړي، ولټیج ته اوړي، چې مثلا یا به صفر وي یا به یا وي. صفر چې ده لو ولټیج ده، لو ولټیج، او ون چې ده هغه چې ده های ولټیج ده، های ولټیج. نو دا څه مثلا دا په یو لاین کې یا صفر ده یا یو ده، یا صفر ده یا یو ده، یا صفر ده صفر ده. همداسې چې تا معلومات په سیګمنټونو او پیکټونو باندې تقسیم کړي دي. دا په د برق په میز کې لکه د برق د الکترون په شکل باندې دا د ولټیج په حالت کې ځي، حرکت کوي، کله چې هلته رسېږي بېرته باینري ته رسېږي. یا مثلا که موږ تاسې فرض کړو چې د او اف سي کیبل چې موږ تاسې پاک معلومات ورکړي وو، دا به مثلا د انټرنیټ فرض کړو، انټرنیټ کیبل چې عموما دې کې کاپر یعنې مس لګېدلی وي که نه، کاپر، یا د کوکزل کیبل هم کېدلی شي، په مسو کې عموما پیر وي که نه. یا او اف سي کې مثلا، او اف سي کې هم دا معلومات ټرانزمیټ کېدلی شي یعنې لیږلی شي، خو هغلته څنګه ډیجیټل بڼه باندې، مثلا د لایټ په هغه باندې. نو اوس راځم دې ته چې لږ اسانه شي. دا یو میتډ ده، لکه ما څنګه تشریح کړم. په دې کې یو طرف او بیرته
دې کې معلومات په هیڅ صورت له دې خوا نه راتګ نشي کولی، له دې خوا نه یې کولی شي. دې ته چې وایي سمپلیکس موډ. دې کې چې راځي مثلا زه به درته وایم ریډیو، لکه موږ تاسې راډیو کوو که نه، راډیو موږ تاسې په سټوډیو کې ناست یو خبرې کوو او براډکاسټ کېږي یا په اے ایم باندې یا په اف ام باندې، هغه مهمه نه ده ولې براډکاسټ کېږي اف ام اے ام. بل مثلا چې ده ټي وي ټلویزیون، دې ته هم په هېڅ صورت ګوره موږ تاسو که زنګ وویو راډیو ته نو د هغه سیم کارت ته ځي، خپله راډیو ته په همدې مسیر بېرته ما ته ټلیفون نشي ورتللی. تلویزیون ته هم همدارنګه. یا مثلا د کمپیوټر ماوس، هر څه کمانډ موږ تاسې د کلیک په ذریعه باندې کمپیوټر ته هدایت ورکوو، له لې خوا نه بېرته په موس کې چې نه راځي. یا مثلا کیبورډ، همسې ډېر نور مثالونه لري. دویم ته راځمه هاف ډوپلیکس. هاف دا څه کېدلی شي؟ مثلا یو کس ده هغه څه کوي د په همزمان په یو پایپ ده یا یو ټرانسمیشن لاره ده، دا چې کله یې دې میسیجونه هلته ورسېدل هغه به بیرته یو چیپ کلیک کوي او بټن به کلیک کوي او بیرته به بیا دا مسیر ورته خالي سي او بیرته به معلومات پکې راځي. خو په یو وخت نه، په وقفې باندې یا مثلا په کوارټري حالت باندې. دو طرفه ولې په یو وخت نه، په وقفې حالت باندې. د دې مثال به زه درکړم. مثلا مخابره تر ټولو ښه مثال ده. مخابره چې موږ تاسې واکي ټاکي ورته وایو، دا مخابره ده او دا ته غواړې چې دې ته هغه کې غږ پې وکړي یا معلومات انتقال کړي. کله چې دا یو بټن لري چې کله دا پوش کړي یا یې ونیسي یا کلیک کړي، دې کې چې کوم غږونه ده ته ورځي نو هغه څه کوي، دا د دغه انټینې یا د کوم امپلیفایر او ټرانسمیټر او اپریشن ډېر نور شیان لګېږي، د هغې له طریق نه دا داسې راځي ده ته ویوز د امواج دغه بیرته را کلیک کوي، بیرته غږ ورنه جوړوي. کله چې د دا بټن پرېښود دا غږ هلته ورغی او هغه چې کله ریسیو کړو دا بیرته په همزمان چې د غږ را روان وي دا هغه نشي کولی. چې کله یې د غږ سټاپ شو بیا به دی خپل بټن وهي او دی به بیا خپل غږ ولیږي، داسې راځي. صحیح شو؟ اوس راځم درېیم ته چې هغه ته موږ تاسې وایو فول ډوپلیکس. موږ تاسو راځو درېیم ته چې هغه ته چې وایو فول ډوپلیکس. فول ډوپلیکس کې دا لاره ده چې ټرانسمیشن لپاره په یو وخت زه هم لګې معلومات درلېږم، ته هم لګې معلومات رالېږي. لکه مثلا دا یو سرک ده چې دو طرفه، پې تللی هم شي پې راتلی هم شي. سمپلیکس موډ کې مثلا یو طرفه ده او د هاف ډوپلیکس مثلا موږ تاسې مثال ورکوی چې داسې تنګې کوڅې وي چې هغه په احتیاطي ډول باندې موږ تاسې کوی چې دوه نفر پکې لاړ شي راشي، دا دو طرفه جاده مثلا. دې کې ته هم کوی شي معلومات راولېږي او هغه هم کوی شي. کوم امانیت د دې نشته چې د وخت هغه د هغه ته وقفې حالت راوستو ته انتظار نشته پکې. موږ تاسې مثلا کولی شو چې موبایل وګورو. موبایل ټلیفون، موبایل کې موږ تاسو له بل کس سره خبرې کوو، همزمان د ما ته دا خبرې څوک دلته یو پایه ده یا یو سیستم لګېدلی ده. دا سیستم د که هغه د مخابراتي کمپنۍ بیک هال ده یا مثلا د بیس ټرانسیور سټیشن ده، دوی راخلي داسې بیرته په داسې هم ځي او د ده هم راځي او د تا هم راځي، یعنې دو طرفه ده. د تر ټولو ښه مثال کېدلی شي یا مثلا موږ تاسو په میسنجر کې یا ویډیو کال کې یا اډیو کال کې موږ تاسو کولی شو چې کله په واتساپ کې دغه ټلیفون کوو نو دا د فول ډوپلیکس معنا کېدلی شي. مثلا زه به یو مثال درکړم د ام پی 3. دا ام پی 3 خپله یو سیستم سته په نامه د ام پی 3 ریډر یا ټیپ یا بل هر شی چې یو وسیله ده، یو الکترونیکي وسیله ده. دا څه کوي؟ دوی هغه معلومات چې د میوزیک په توګه په دا چپ کې ځای په ځای شوي دي هغه راخلي. نو ام پی 3 خپله دا سیستم یو پروسس نه وروسته دا څه کوي؟ په هوا کې ټرانسمیټ کوي، یعنې په هوا کې له ده نه میوزیک جوړېږي.
مثلا کو دې ویلې چې 1 2 3 هغه 1 2 3 هلته بېرته ما لږ مخکې چې ویلي چې کوډک د کوډک په استعمال باندې دا 1 2 3 د چې د 0 1 0 1 0 1 داسې په طریقه باندې پاکټ په پاکټ دا یو پاکټ کې دا بل پاکټ کې دا بل پاکټ کې کله چې هلته هغه ته ورسېږي سیسټم ته سیسټم یې بېرته د ریډیو ویوز په مرسته باندې چې جوړ کېدنه دنه بیا د هوا موجونه فریکونسي باندې بدله کړي داسې خپرې شي دا مثلا دا چې کله خپرې شي بېرته غږ ورنه جوړوي یا موږ تاسې مثلا وویلې چې په موږ تاسې دوه سیسټمه لرو یو انالاګ ده بل ډیجیټل ده ټول هغه مواد چې موږ تاسو غواړو د انالوګ د کاپر یا مثلا د کویکزل یا د ایترنیټ کیبلونه چې اوس نوي راغلي لکه هغه ته چې وایي کیټ 5 کیټ 6 او کیټ ای په دې کې چې د میس دی پیرډ ورته وایي یعنې دا چې داسې سره تاو شوي دي دا میس داسې دا پیرډ میس دی پیرډ کاپر ټویسټډ پیر کاپر یا مثلا د تلویزیون کیبل په خپله کویکزل چې موږ تاسو ورته وایو که نه دې کې هم میس ډول یو دانه پکې لګېدلی ده او کله چې معلومات موږ تاسې د دې له لارې نه غواړو ټرانسمیټ کړو دې ته چې وایي انالاګ او کله چې موږ تاسې په اپټیکل فایبر کې یعنې او اف سي کې چې غواړو خپل معلومات ټرانسمیټ کړو دې ته چې وایي ډیجیټل د رڼا په ذریعه باندې دا معلومات انتقالېږي موږ تاسو اوس وپېژندلې چې موږ تاسو درې لارې د ټرانسمیشن لرو سمپلیکس موډ هاف ډوپلیکس فول ډوپلیکس اوس راځو دې ته چې دا باینري باندې مې ورې خبرې وکړو باینري موږ تاسو څو نمبرونه لرو یو ته موږ وایو چې ډیسیمل له صفر نه نیولې تر 9 پورې دې ته وایي ډیسیمل کمپیوټر ساینس کې دویم ته موږ تاسو چې وایي هیګزا ډیسیمل بیچ پورې ده بل ته موږ تاسو چې وایو اوکټل بل ته موږ تاسو چې وایو باینري صفر یا یو د الکترونیکس ډیوایسز لکه موبایل ټلیفون تلویزیون داسې ډېر زیات نور شیونه در واخله عموما هغه په همدغه هغه باندې دي په دې میتډ باندې او همدا کاروي نو دا چې موږ تاسو نن ورځې معلومات هیله ده چې تاسو ګټور تمام شي په دې هکله کوم نظر لرئ کولی شئ کمنټ لرئ موږ سره شریک کړئ